د ارواښاد مطیع الله تراب صاحب ژوند ته لنډه کتنه. نامتو شاعر مطیع الله تراب صاحب د ننګرهار ولایت په خوږیاڼۍ ولسوالۍ کې سترګې دنیا ته وغوړولې. د خپل ژوند ډیره برخه یې د پېښور په بډه بیرې کرمې صدۍ کې او په خوست ولایت کې تېره کړې چې هلته یې ژوند کاوه. همداراز په خوست ولایت کې یو کوچنی ورکشاپ هم درلوده چې ډیری وخت به هلته په خپل ورکشاپ کې مصروفه و. د تراب صاحب سره ما یوه مرکه هم درلودله چې زما لپاره ډیره یوه جالبه خپرونه وه او هیڅکله به دا خپرونه زما هیره نه شي، ځکه چې په دې خپرونه کې مې د تراب صاحب سره ډیرې خوږې قصې کړي دي. تراب صاحب د خپل ژوند ډیرې خوږې خاطرې راسره شریکې کړي، خوږې خبرې اترې راسره کړي دي. ډیره یوه جالبه برنامه وه چې زما لپاره د خاطراتو څخه یوه ډکه خپرونه هم وه. نو په دې خپرونه کې ما د تراب صاحب څخه یوه پوښتنه وکړله چې تراب صاحب څومره زده کړې مو کړي دي؟ نو راته په ځواب کې وویل چې ما خو تر 4م ټولګي پورې زده کړې کړي دي. نو دا ډیره جالبه خبره وه زما لپاره. هغه ویل چې زه په 4م ټولګي کې وم چې د مجاهدینو لخوا زمونږ ښوونځی وسوځول شو. کله چې زه خبر شوم چې زمونږ ښوونځی خو سوځېدلی ده، نو ډیر زیات خوشحاله وم په هغه ورځ چې هغه ورځ ما لپاره داسې وه لکه د اختر ورځ، پر ما هیڅ نه تېرېدله. نو یو څه شوخ ماشوم هم وم چې زده کړې به مې په سختۍ سره کولې، درسونه به مې ډېر په سختي زده کول. نو همدا خاطر چې یو خو زموږ ښوونځی وسوځېده او بل زه لږ څه شوخ ماشوم وم، نو د زده کړو څخه لرې پاتې شوم. نو ډېره جالبه خبره ده لیدونکو، که موږ تاسې وګورو تراب صاحب رسمي زده کړې دومره نه وې کړې، تر 4م ټولګي پورې زده کړې کړې وې، درسونه یې لوستي وو، خو چې د هغه اشعارو ته وګورو، شعرونو ته وګورو، زمونږ ذهن زمونږ فکر سوچ ورته حیران پاتې شي. په داسې یو شکل سره به یې شعرونه لیکل، په داسې یو شکل سره به یې شعرونه له ټولنې سره شریکول. نو په همدې خاطر په ټولنه کې محبوب شوی و، ځکه چې د تراب صاحب ښکلې حنجرې، ښکلي الفاظ او ملي احساسات د ټولنې په زړه کې ځان ته ځای موندلی و. په همدې خاطر یې دومره شهرت هم پیدا کړی و او خلکو دومره مینه هم ورسره درلودله. تراب صاحب ویل کله چې ما لومړی شعرونه پیل کړل، نو زما شعرونه داسې بدرګه شول لکه د ارواښاد ګل پاچا الفت شعرونه چې بدرګه شول، لکه د ملنګ جان شعرونه چې بدرګه شول. نو زه هم پوه شوم چې د شعر ژبه خوږه ده او دې ته باید زه دوام ورکړم او همداسې ښکلي شعرونه ولیکم او له ټولنې سره شریک کړم. بله دا چې ما په خپله خپرونه کې تراب صاحب څخه دا پوښتنه هم وکړله چې تراب صاحب تاسو ته خپل لومړی شعر یاد دی؟ نو په جواب کې راته وویل چې ما ته خو لومړی شعر یاد نه دی، خو زه به د دې پوښتنې په ځواب لږ څه وضاحت ورکړم چې راځئ د تراب صاحب دا وضاحت په ګډه سره وګورو. راته ووایئ چې لومړی شعر مې ویلی و، هغه مو اوس هم یادېږي چې موږ ته یې ووایئ؟ دا ارمان صاحب زه دلته دا خبرې ته لږ وضاحت ورکوم. نه ما ته خو نه دی یاده. تاسو که دغه وګورئ د ستر خوشحال بابا پاخه عمر شاعر شو، یعنې که داسې وه چې حافظې کار نه کوو، دی د وړوکوالي نه شاعر دی. نو دغه و دا فکر کوم پښتو ادب دپاره یا د فلکلور یا د حماسو دپاره موږ یو ستره هستي تر اوسه پورې چا سملولی نه ده، دا موږ خوشحال لرو. نو خوشحال بابا ته لومبیا شعر نه دی یاد، زه په دغه وخت باندې شاعر شوم. بل د شعر فرمول ته یو څه ملګري مبالغه کوي، په چا باندې تنقید نه کوم، هغه نه چې پوښتنه وکړي چې لومبیا شعر د څه و، هغه ډېر قوي شعر راواخلي، یعنې په هغې باندې 4 کاله کار شوی، 3 کاله کار شوی. دلته باید موږ مبارکۍ ته فکر وکړو چې شعر په ویلو کې یو سراتي ماشوم دی. دا تر دې پورې دا خبره ډېره کوم چې دغه ماشوم د اوبو نه هم ځان نشي بچ کولی، حتی تر دې پورې چې خپلې محبوبې مور ته دا نشي ویلی چې پر دغه ځای مې درد دی. هغه 3 کاله پس کال پس هغه په غونټیو کې دی، هغې نه کال پس بیا د ودرېږي، 3 کاله پس دی بیا یو پاپلي باندې حرکت کوي. نو لهذا زه شاعر ته همدغه وایم چې په اول وخت کې دی کم شاعر شو، ته معلومات نشته
ما مخکې خپلو خبرو کې وویل د چا نه قافیه پټه کړې د چا نه ردیف پټ کړی د چا نه توازن پټ کړی چا نیمه غزل د چا ټوله غزل په خپل نوم باندې ویلې ما زیات په شعرونو کې نومونه نشته ملګري وایي په خپل نوم باندې زه هم خو دا د ولس شعر پر دغه ځای باندې زه خپله راته نه دی او فکر نه کوم که نور دوستانو ته هم زیاتي د توراب صاحب 15 شعري ټولګې چاپ شوي دي. غبار پر هندارو للمي ګلونه د کاڼي اوبه سپین بغاوت او زه په خپل کړي بغاوت باندې پښیمانه نه یم چې د آخري چاپ یې له ما سره هم دی او د یو شعر یو څو بیتونه مې خوښ شوي دي زه به یې هم له تاسو سره شریک کړم. یاره نور څومره انتظار دا ستا لپاره وکړم یاره نور څومره انتظار دا ستا لپاره وکړم منزله نور څومره مزل په دغه لاره وکړم له هغه راسې د دریاب سر ته ونه رسیدو له هغه راسې د دریاب سر ته ونه رسیدو د سر خوړلي انقلاب سر ته ونه رسیدو قلم کاغذ نه کروندې ته څوک کومک راوړي قلم کاغذ نه کروندې ته څوک کومک راوړي دلته چې هر څوک راشي ځان سره ټوپک راوړي دلته چې هر څوک راشي ځان سره ټوپک راوړي. سوزلې راته وویل چې قسم وکړه نور بس دی دې ځان مې راته وویل د ځان غم وکړه نور بس دی له خپل ځان نه ورپټ شم لکه شمه ویلې کېږم باور که کابله چې اوس هم پلټل کېږم سوزلې راته وویل چې قسم وکړه نور بس دی دې ځان مې راته وویل د ځان غم وکړه نور بس دی له خپل ځان نه ورپټ شم لکه شمه ویلې کېږم باور وکړه کابله چې اوس هم پلټل کېږم د خپل سویرې ته وایم چې مه راپسې ځغله چې اوس هم باوري نه شم کابله نو بیا کله. توراب صاحب څخه ما په خپله خپرونه کې دا پوښتنه هم کړې وه چې تر اوسه مو په خپل ژوند کې د بېوسۍ احساس کړی دی نو توراب صاحب وویل چې په ژوند کې خو مو د بېوسۍ احساس کړی دی چې په دې بېوسۍ احساس باندې ما یو شعر هم لیکلی دی نو راځئ درنو لیدونکو د توراب صاحب دا شعر چې د خپل ژوند د بېوسۍ په احساس په هکلی لیکلی دی په ګډه سره یې واورو. او د بېوسۍ احساس خو موږ ټول عمر کړی دی تر دا اوسه پورې د بېوسۍ احساس کوو د بېوسۍ د بېکسۍ احساس کوو. وبخښئ چې مداخله کوم دې بېوسۍ احساس ته مو کوم شعر لیکلی دی؟ ویسای داسې وه ویسای را پیدا شوله چې له ننګ او جنګ سره دې مینه کړې له ننګ او جنګ سره دې مینه کړې داسې ملنګ سره دې مینه کړې چې څادر نه لري زولی نه لري په سر خولۍ پخپو څپلی نه لري خو داسې ارمان صاحب داسې ملنګ نه یم چې څښات غواړم داسې ملنګ نه یم چې څښات غواړم زه نه خیرات او نه زکات غواړم په لمر خاته که په زوال ورانه ده خو له یا په مرګ او یا په سوال ورانه ده زه د غیرت په وخت کې نر ملنګ یم زه د غیرت په وخت کې نر ملنګ یم د بډهبیرې قلندر ملنګ یم د کلیسا نه د مندر ملنګ یم د خاناقاه نه د غومبر ملنګ دا چې د اسد میاشتې چې په پښتو کې د زمري میاشت ورته وایي لومړی تاریخ لومړی ورځ د توراب صاحب په نوم نومول شوې ورځ وه چې خلکو به دا ورځ توراب صاحب ته لمانځله چا به پرې هکله شعرونه ویل چا به مبارکي ورکوله حتی تر دې چې غونډې به ورته نیول کېدلې او په غونډو کې به د توراب صاحب ورځ لمانځل کېدل او خپله توراب صاحب به هم هلته وو نو موږ هم همداسې یو پلان ونیو پټ چې د توراب صاحب ورځ به لمانځو نو موږ همداسې یو برنامه جوړه کړله او پټ لاړلو خوست ولایت ته په طرف کله چې موږ خوست ولایت ته ورسېدلو نو د ډېر یو بد خبر څخه خبر شلو چې توراب صاحب خو په خوست ولایت کې نشته او چیرې ده ننګرهار ولایت ته تللی د څه لپاره د غونډې دپاره چې هلته دته ورځ لمانځل کېدله او غونډه یې ورته نیولې وه نو موږ څو ورځې توراب صاحب ته هلته منتظر شولو په خوست ولایت کې چې نن به راشي سبا به راشي چې موږ د خپل پلان عملي کړو خو متاسفانه چې زموږ پلان خراب شو بیرته راوګرځېدلو کابل ولایت ته خو بیا ښه ده چې په کابل ولایت کې هم توراب صاحب ته بیا ورځ ولمانځل شوله غونډه ورته ونیول شوله نو بعد له هغې غونډې موږ هم خپل پلان عملي کړ توراب صاحب سره مو خپله خپرونه ثبت کړله مرکه مو ورسره وکړه چې په دې مرکه کې مې توراب صاحب ته ورځ هم ولمانځله. لیدونکو دا چې د اسد میاشتې لومړی تاریخ د توراب صاحب په نوم ټاکل شوی وه او خلکو هم خپله برخه واخیستله او توراب صاحب ته یې ورځ ولمانځله نو زه هم د دې ورځ په مناسبت غواړم توراب صاحب ته یوه تحفه ورکړم او غواړم چې د توراب صاحب ورځ ولمانځم.
مننه مننه چې ډېره ښکلې هم ورسره ښکاري دا لونګۍ. ښه ارمان صاحب ډېره مننه، خیر اوسئ. هیله کوم ډېره زیاته. په دې خپرونه کې ما د توراب صاحب سره ډېره یوه جالبه لوبه هم وکړله چې ما سره به یو څو انځورونه وو او هر انځور به مې توراب صاحب ته ښکاره کو او توراب صاحب به یې په هکله د خپل ژوند یوه خاطره را سره شریکوله چې په دې لوبه کې په دې انځورونو کې آخري انځور ډېر جالبه و چې یو ماشوم د غره په څنډه غځېدلی و او رمې راوستې وې غره ته د څرولو لپاره. نو کله چې ما دا انځور توراب صاحب سره شریک کړ نو توراب صاحب وخندل او راته ویې ویل چې د دې انځور په هکله خو زه هم خاطره لرم او هم یو شعر پرې لیکلی دی چې راځئ د توراب صاحب دا خوږې خاطره دا خوږې خبرې او خوږې خاطره په ګډه سره ووایو. بیخونه پاتې شو صاحب، دا مو یو بل ته لګول، کله به چې څوک نو بیا هم ځان ته خپله لګولم. ډېر ښه ډېر ښه. او آخري انځور دی کومه خاطره خو دا مال مې ډېر پیولی صاحب، مونږ خپل هم لاره او وزې او نه پوهېږم میږ او د غوایه دا صاحب خپل لرل البته او ډېر مو ګرځولی دی صاحب. ښې خوږې جالبې دغه یې پکې د هغې وخت چې موږ مال لرل، خپل مال ورسره ولو ورشو ته بیولو صاحب. په دغه اړوند باندې یو نظم هم دا چې تاسو نظم هم پرې لیکلی؟ ولې صاحب په دغه باندې یو نظم لیکلی و. ښه که هغه نظم موږ ته اوس وړاندې نو زه کوشش کوم د ډېر وخت نظم دی ارمان صاحب، که څومره راسره ملګرتیا وشوله زمونږ اوهو زمونږ تر څنګه د خانخیلو کلي منو چې تاسو فطرتي خانان یې خو موږ هم پوزه باندې بچ نه پرېږدو، په موږ به دا خربستې نه خرڅوئ. منو چې تاسو معزز خلک یې، موږ پیداور د دې خړې خاورې، زمونږ کفن به هم د دې خاورې وي. ستاسې بچي د محلونو بچي بس هره شپه د چراغان شپه وي. زمونږ بچي لا سپلی نه پېژني، د شپې د سر لاندې څنګل ماته کوي. زمونږ او ستاسو ترمنځ فرق نشته، بس دومره فرق دی لکه ځمکه او اسمان. دا ارتفاع موږ په سر سترګو منو، بې انصافي مې شاید نه وي کړي. زمونږ د خاورو کوټانه چېرته چېرته دا ستاسې برج جوړې کلا، زموږ د خاورو بوڅلي کورونه، ستاسې برجونه تر اسمانه کابو. ولې به دا ارتفاع نه ورکوم؟ ولې به داسې فتوا نه ورکوم؟ تاسو تیارې د بې علمۍ لرې کړئ، زموږ تر مخه یو پرده جوړه کوي، موږ راګیر کوي، په یو تور ناورین کې راټول شئ، داسې منصوبه جوړه کوي چې د مزدور بچی مزدور پاتې شي، داسې یوه لویه سلسله جوړه کوي، درنه رڼا په سترګو ونه ویني، د تیارو داسې پروسه جوړه کوي چې د ماښام بچي ماښام الوځي. موږ شاپرکو ته پنجره جوړه کوي، ستاسو لاسونه قلمو ته جوړ دي، موږ ته کولنګ، موږ ته بلچه جوړه کوي، د شهزادګانو شهزادګان بچي وي، زموږ جامې زموږ مخونه خیرن. تاسو په خپله ستا هر څه معزز، ستاسو خپلوان، ستا میلمانه معزز، ستاسې کوترې او بازان معزز، ستاسو باخي. او واقعا چې توراب صاحب داسې یو شاعر و چې هغه به هر شعر چې د ټولنې سره شریکاو یو ډول انقلاب به رامنځته کو. د هغه شاعري حماسي شاعري وه، نو په همدې خاطر به هم شاید د ډېر زیاتې تهدیدات وړاندې به د دې تر څنګ ما د توراب صاحب سره چې خپرونه ثبت کړله زما لپاره د افتخار ځای و. زه ډېر خوشحاله وم، ما ډېر د خوشحالۍ احساس وکړ، ځکه چې ما خو یو داسې ارمان درلوده چې زه د داسې یو شخص سره خپرونه ثبت کړم چې هغه په ټول افغانستان کې محبوب ترینه شخص وي، هغه په ټول افغانستان کې ډېر زیات شهرت ولري، ټولنه ورسره مینه ولري او ډېر دروند شخصیت وي، قدرمن شخصیت وي. او بل د توراب صاحب ارمان مې هم درلوده چې یو ځل زه ورسره ووینم، بنډار ورسره وکړم، او بل دا چې زما نصیب به ښه و نو چې ما برنامه هم ورسره ثبت کړله او ډېره یوه جالبه برنامه وه، د خاطراتو څخه ډکه برنامه وه زما لپاره، چې د دې برنامې نه وروسته د دې خپرونې صف وروسته د توراب صاحب سره مو یو لنډ کوچنی بنډار هم وکړ چې یو څو شعرونه توراب صاحب له موږ سره شریک کړل او یو څو شعرونه ما له توراب صاحب سره شریک کړل. اوس پات د هرې خوا راځي، د وینې بوی نه راوړي، میندې د بورې شي خو جنګ لره د زوی نه راوړي. موږ خپل د هر ګاونډي ملک څخه دا خواهش دی، زموږ هېواد ته د جګړه د خدای پورې نه راوړي. موږ خپل د هر ګاونډي ملک څخه دا خواهش دی، زموږ هېواد ته د جګړه د خدای پورې نه راوړي. ای د وطن غمخورو خلکو دا خبره واورئ، نور د وطن ته د قلم پر ځای مرمۍ نه راوړي. ای د وطن غمخورو خلکو دا خبره واورئ، نور د وطن ته د قلم پر ځای مرمۍ نه راوړي. موږ هم بې حده سختي وزغملې، خدای شاهد دی. نور د قلم په ځای د خاورې ته مرمۍ نه راوړي. ای د وطن غمخورو خلکو دا خبره واورئ. توراب صاحب، ای د وطن غمخورو خلکو دا خبره واورئ، نور د وطن ته د قلم پر ځای مرمۍ نه راوړي.
موږ هم بې حده سختي وزغملې خدای شاهد دی نور مو دې نه وژني چاړه دې تر مرۍ نه راوړي موږ هم بې حده سختي وزغملې خدای شاهد دی نور مو دې نه وژني چاړه دې تر مرۍ نه راوړي او نور په دې پوه شئ د مرګ خولې ته موږ پخپله ورځو نور په دې پوه شئ د مرګ خولې ته موږ پخپله ورځو زموږ لپاره د دیدار هغه رسۍ نه راوړي زموږ لپاره د دیدار نور په دې پوه شئ د مرګ خولې ته موږ پخپله ورځو زموږ لپاره د دیدار هغه رسۍ نه راوړي زموږ لپاره د دیدار هغه رسۍ نه راوړي مننه ډېره زیاته توراب صاحب په یوه خپرونه کې ویلي چې زه دومره بدبخترینه انسان یم چې په خپل ژوند کې مې یوه ورځ هم په خوشحالۍ سره نه ده تېره کړې چې متاسفانه د 1404 کال د 4مې میاشتې په 24 تاریخ چې برابر په 2015 کال د جولای پر 14مه نیټه د زړه حملې له امله په خوست ولایت کې وفات شو او د توراب صاحب د ژوند کتاب په همدې ځای پای ته ورسېد ډېری ادب پوهان ادب ذوقه خلکو شاعرانو هم د توراب صاحب په مړینې خواشینیتوب څرګند کړی و ځکه چې ټولنه د توراب صاحب په واسطه راټولېدله نو دا چې نن ورځ زموږ په منځ کې نشته الله پاک دې جنتونه ورته په نصیب کړي الله پاک دې د جنتونو سردار کړي نو په پای کې داسې وایم چې توراب صاحب زما لپاره یو نه هېرېدونکی شخصیت و چې ما ډېر څه ترې زده کړي وو او د یو استاد په څېر ماته پاتې شوی و نو دا وه د توراب صاحب سره هغه خاطرې چې ما ورسره درلودلې او د هغه په هکله یو څه لنډ معلومات تر بلې خپرونې تاسو ټولو ته ښه وغواړم ښې چارې د الله په امان